بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دا یو ورور محترم د یو حدیث باره کې تپوس کړی دی چې موږ ته د دې حدیث لږه شرح وکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې د قیامت د علامونه دا د لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکعنا. معنی دا دا چې قیامت به تر هغه پورې نه قایمیږي چې هغه نیکبخته خلک په دنیا کې هغه بم رزیل د رزیل بچي شي. څه معنی؟ هغه خلک چې په هغه د نیکبختانو ګمان کیږي نو هغه بم رزیلانی، پلار بم رزیلی او دا بم رزیلی. او معنی د دې علما دا کوي چې نه به اصل معلومي او نه به خلک صفاتونه کوي، نه له خلک رزیلان خلک دا به په مشرعي راشي. کله چې ناهل او رزیلان خلق په مشرعي رال به قیامت به قایمیږي. د یو علامه د علاماتو د قیامت نه امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی دا او حدیث صحیح دی. یو بل روی وای منګه ګډي سره وو، ګډبانیو د ګډو شپنکینیو او منګه دوه کسانیو. نو آیا منګه به جمع بین الصلاتین کوو او مون دو رکعات شو کوله او کني شو کوله. نو تاسو چې ګړې ساتي حدیث کې راځي الله رب العالمین ډیر خوشاله دی د عمل د غسړینا چې د غرونو په سرونو کې ګړې بيزي ساتي او چې د مونږ ټیم شي نو هغه اذان وکي او جمع وکي. نو دوه کسانې و یو اذان کوي او د بل ول جمع کوي او ګړې نه تختی کې د ټولو ورځ کې نه تختی کنه نو د مونږ د 4-5 منټه کې نه تختی او کبي خي دغه نه کوي نو یو تر منځ کوي یو ګړو ته ودرېږي به بدل طریقه باندې او جمع بین الصلاتین د عادت نه ګرځوي چې همیشه کوي، کله کله کولې شي. او قصر ک مسافر وي او په سفر کې وي نو قصر به کوي او نور کې نږدې گاوند کې وي به قصر نشي کولای ځکه د ګړو په ساتلو کې دا نه دی غوړه چې دا کم سره ګړي ساتي دا به قصر مونږ کوي او دا ګړي ساتل ان شاء الله دا ښه عمل دی. رسول الله علیه السلام وی د فتنو زمانه کې خم علاغه ده چې سړی ګړي بيزي او د غرونو په سرونو کې او په دې کندونو کې ساتي او د خپل دین حفاظت کوي. او الله تعجب کوي حدیث کې د خپل شان مناسب د غشپنګینه چې غازان وکي او منځ وکي. او کم نبی چې دغه تراغله د دنیا ته ما من نبی الا وقد را الغنم هغه ګړي بيزي سره ولې دي نو ګړو بيزو سره دینداري ډیره مزه کوي ګور دین وسکوي. دا ورور د ابو یزید بستامی باره کې تپوس کوي چې دا څنګه سړی دی. د دې ابو یزید بستامی باره کې د خلکو مختلف نظریې دي. بعضی خلکو خدا ډیرو چت کړي دي او د څه کرامتونه ذکر کړي دي دا دی او دا دی او دا دی او دا دی او ډیرو چت هستی دا ډیر غټ سړی دی. او بعضی خلکو ته وایي چې دا ملحد دی او زنديق دی ځکه د بعضی کفري خبرې را نقل کړي دي. سبحانی معد و مشانی یا منار ورته شری چې موږ له عذاب را کوي یا دا يهودان خو څه د سيزلو قابل نه دي د څه الفاظي ویلي دي. او ابو الفضل الفلکی عالم دی د بعضی خبرې را نقل کړي دي. یو کتاب لیکل دی النور من کلام طیفور ځکه د نوم دی ابو یزید بستامی طیفور ابن عیسی الصوفی. نو دې باره کې بعضی خلک ډیر توصیف کوي او بعضی خلک ته کافر وایي بالکل دې ته رسولې دي. خو امام زاهبی صاحب تاریخ الاسلام دویم جز کې د دنه بعضی د خبرې را نقل کړي دي چې خبرې د مسلمانۍ خبرې نه دي. او شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه او سلیمان ابن عبد الله امام زاهبی هغه دا وایي چې د باره کې چا غلو کړی دا او چا د ډېر زیات شان اوچت کړی دی او څه خبرې د خپلم لګي د ګناه کړی دي او څه خبرې د څه خلکم تړلې دي. بعضې د خبرې دي چې هغه د دنه ثابت نه دي او خلکو په لیکلي دي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه امام زاهبی او سلیمان ابن عبد الله وی ښه خبره ده چې سړی مسلمان دی صوفي دی
ټولې خبرې صحیح هم نه دي او ټولې خبرې غلط هم نه دي. نو د خو خبرو به تایید کو او د غلطو خبرو به تردید کو. یو یمنی عالم دی ابو صحیب عاصم الاغبری الیمنی، هغه امام اول کې دا فتوا ورکړی و چې دا کافر زنديق ملحد دی او د وحدت الوجود عقیده هم ده او دا یو څو بی دین او یو پکې وایدا دی. خو چې وای ما کله د امام زاهبی او د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د سليمان ابن عبد الله د دې د خبره واوریده نو زما نظرم بدل شو. هغه دا دی چې دای په بعضی خبرې د نه دی کړي او خلکو په لیکلي دي او بعضی خپل کړي دي خې دي او بعضی خبرې خپل کړي دي غلطي دي. نو بس بالجمله وی حکم دار چې مسلمان به ته ویو خو صوفي دي، غلطي خبرې ډېری دي او خې خبرې مشته دي. نو د غلطو خبرو به انکار وکړو، د خو خبرو به تایید وکړو. دا یو مرګره وی یو سړی دی وی سورې فاتحه ولستل او په غیب سي بل صورت ونلستن، یعنی ډک رکعات تش وک او تش رکعات ډک وک. نو دې باندې سجده سهو پښته ده کنه. فقه حنفي کې خودي چې دا شته ده، خو امام شوکانی هم لیکلي دي رحمه الله، مغنی کې ابن قدامه هم لیکلي دي او نور علما هم لیکي چې دا صورت ویل دا سنت دی اوسه. نو دلته چې دنه پاتې شو د باندې سجده سهو نشته او منځي صحیح دی ان شاء الله. دا مرګره وی او شفنکې دی ګډي بيزي سره دا به جمع بین صلاتین کوي کنه او قصر شي کولای کني شي. نو کدوونه لري تلو چې د سفر د مسافین وتلو بس صحیح شي کولای او کنه سي نږدې بيزي ګډي ساتلې به به قصر کوي او نه به جمع بین صلاتین کوي. کله کله شي کولای جمع بین صلاتین عادت به نه ګرځي. دا ورو آیا دا په حدیث کې شته چې چا ګټي پټي په د لنګ باندې یا په پنسا باندې نو دا او د سماتيږي. دا روایت بعضی کتابونو کې شته ده، خو دې کې مدلسین هم دي او دې کې ضعفا هم دي. نو دا ډېر ضعیف روایت ده. نور د ګټي پټول حدیث کې راځي چې ګټي پټ کړي الله به په ور ول د خپل وسیزي. او درې قسم خلک دي چې اوس الله خبرې نه کوي. یو پاغي کې دسته چې راو پرتګونه او د لنګونه چې دي د ګټي پټ کړي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نن سبا د پنسي راخدل ځام په سیده د خلکو یو عزت ګرځولې ده. دا مرګره وي عقل خده او نصیب خده. او بعضی خلک دا وایي چې بس د الله نه نصیب غواړه او عقلمن چې دی وای دا د دې نورو خدمتګاران او مزدوران دي. خشه چې هغه د عقل نم دی او د نصیب نم دی هغه ایمان دی او به ایمان کې عقل هم ضروری دی او تقدیر کې چې کوم خیر د تلیکلې هغه هم دی. نو دا مسله علم ذکر کوي او خیر الامور اوسطها. ایمان به د عقل نم نتغه کیږي. لیونه به ایمان په خوند څه پوشي او نصیب چې تقدیر کې تخلی کلی هغه ډیر خده دواړه خشي نه دي ان شاء الله. دا ورور وي چې انسان په باتروم کې بیت الخلا کې او بل څوک ته आवाज وکي اب څه ور ډبي ایا دا خبرې شي کولای او کني شي کولای. او زمونږ د علاقه کې د مشهور ده د بازي د جمعتونو مولین وای چې د وخت ملائک د سړی ته خیره کوي. دا مسله من بار ویو چې الحمدلله زمونږ ډیر خسته دین دی. سیدنا عمر فاروق ته يهودي ویلیو وستاسي دین کې بیت الخلا طریقم ذکر ده هغه ویل او ذکر ده. دا مسله امام نووي صاحب المجموع کې ذکر کړی ده شرح المهذب کې. هغه وی باتروم کې چې د دې دوه حالات دي. یو دا چې قضای حاجت ته ناست او عورت د ښکاری. نو به اتفاق المسلمین د وخت امام نووي صاحب وی خبرې کول صحیح نه دي. دویم دا چې قضای حاجت تم نه ناس عورت هم دغه دی دا پټ دی او څوک د تواس کې یو ته جواب ورکې هغه وی د دلایل د وجنه مونږ ته د دې د تحریم دلیل نه دی معلوم، یعنی دا به جایز دی. او دا بل خبره چې ملائکه تر بار نه خیری کوي دا چې چا قرآنی څه مسله ویل الله او رسول نه دی ویلي. دا یو ورور محترم وي زمونږ د نیکه قبر دی او دا د یو چا ځمکه کې دی هغه کې اوس مارکیټ جوړي او دا نصیره پاتېدلې دی وای چې دا قبر ته دې ځان بل ځای لوړې منګ له به تاوان راکې. نو وای د دې څه حکم دی؟ نو ورور دې کې تاوانونه نشته دی. اول خدای چې نه به ورکولې زه بس هم دقه زیاده پریدي مړی مو چته وایته او که سخت ضرورت یو پردایزم کوي نو به تاوان نشته بل مقبره کې ول زیاده غکې والته وسیته. دا ورور زمونږ علاقه کې دا رواج دی چې مړی خښ شي نو سار به وختي ول یو دوه خلک ورزي وای د دې څه وجدا او دا وای جایز دی او کنه جایز دی. قاموس البدع کې لیکلي دي
په بدع الجنایز کې چې دا یو بدعت دی، دغه بدعاتو نه چې خلک یې کوي. شریعت کې دا دی چې مقبرې له ورشه، مړي ته به دوا وکړي، اخرت به ته یاد شي، دنیا نه به دې مینه کټ شي او نور دا ایثار به خامخا وختي وله ورځي. البته یو انسان داسې دی، یو قبر خښ شوی دی، مړی شوی دی او د لیدلی نه دی، نو بیا شي ورتلی د عایشې رضی الله عنها د عبدالرحمن ابن ابي بکر قبر له ورغلی وه او ورته یې ویلي چې لو زرتک ما حضرتک، که زه ما هلته لیدلی وی نو زه د ملاقات له اوس نه راتلمه. دا بل ورور محترم تپوس کوي، وایي چې کله په حضر کې څه عذر وجې نه، مثلا بیماری یا باران دی یا بل څه دی، او جمع بین الصلاتین کې مثلا ماسپښین او مازدیګر مونځ یو کې او ماسخوتن او د ماښام مونځ په یو ځای کې، آیا دې سبا سنن رواتب کې او که نه بیا کې؟ دا مسله امام نووي د هغه کتاب دی روضة الطالبین اول جز 402 کې وایي. دارنګې زکریا الانصاری د هغه کتاب دی اسن المطالب اول جز 245 کې، امام ابن قدامه المغنی دویم جز 1.2 کې، امام مرداوی الانصاب دویم جز 344 کې، لقاء الباب المفتوح د شیخ ابن عثیمین صاحب هغه 115 جز 140 دی، ټولو کې وایي چې دغه سنت په سړی فرض نه دي، واجب نه دي، سنت دي. خو لکه څنګه چې عام سنت کوي نو دا به هم کوي، داسې به کوي. ماسپښین مونځ چې کوي د دې نه به قبلي سنت وکړي چې کوم هغه مخکې سنت دي، بیا ماسپښین مونځ چې وکړه دې پسې به پاتې اقامت به وکړي او بیا به پسې د مازدیګر مونځ هم وکړي. اگر که د مازدیګر مونځ دی خو دغه وخت کې هغه وروستني د ماسپښین د مونځ نه کوم سنت پاتې شوي دغه ځای کې کېږي. د ماښام چې 3 رکعاته به وکړي، بیا به ماسخوتن 4 وکړي، بیا به وروسته دغه 2 رکعاته وروسته هم به کړي، یعنې سنت باندې به راتګ کوي، خو مونځونه به جمع قبلي سنت به مخکې کوي، نور مونځونه به جمع کړي او بیا به دغه سنت وروسته وکړي، ولو که هغه د عصر نه وروسته وي. دې علماو دا مسله ذکر کړې ده تفصیلا، وخت ډېر لږ کړي، ما به د عبارتونه هم را نقل کړي وی. دا ملګری وایي د جمعې خطبې باندې پوه نه شو چې دا خطبه د کوم وخت نه شروع کیږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه دور کې دا و چې کله به خطیب په منبر کېناست او اذان به وشو نو دې نه وروسته دا به خطبه وه. دا مخکې په ناستې بیانونه کول او بیا وروسته اذانونه کوي او خطبې کوي. دا مروان دا قصه راایستلې وه خو دا په حدیثو کې نشته. دا ملګری وایي زمونږ خواته زړه دیره او مقبره ده، هغې کې چې مونږ قبر کنو د کتب کې نور اډوکي پراته دي، نو مونږ د دې څه وایي څه چل وکړو. شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا مسله لیکلې ده او ډېر ښایسته تفصیل باندې، او هغه دا ده چې کله د مسلمان په کم قبر کې پرېوته بس دا د ده ځای دا به دې بیا نه راوباسي دا اډوکي. البته عند ضرورت شدیده چې سخت ځای دی او نور د دفن ځای نشته دی نو خیر دی دا بل مړی مسخخ کا. شهدا یهود 2 او 3 په یو قبر کې اچلي وو، او که چېرته پې سرک راشي یا بل داسې یو سخت ضرورت پیښ شي نو بیا مسله هغه وایي دا ده چې خیر دی دا اډوکي واله او په دې مقبره کې بل ځای وله وکړه ولته یې ښخ کا. متعارضه او غیر متعارضه دا کم مسایل دي او که د دې تاسې څه لږه نمونه موږ ته ووایئ. الله سبحانه وتعالی وروره چې کوم دین موږ او تاسې ته رالیږلی دی نو دا وحی ده، یو وحی جلی ده چې قرآن کریم دی، یو وحی خفی ده چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. مسائل 2 قسمه دي، یو هغه مسائل دي چې هغې کې نص صریح راغلی دی او د هغې معارض هم نه یعنی بل مقابله کوونکی نص هم نه، او په دې کې اجماع هم د سلفو راغلي، خو بیا وروسته بعضې متاخرین رال او د اجماع خلاف یې وکړه او د دغه مسایلو خلاف یې وکړه. لکه د دې مثال د الله د صفاتو باره کې د اهل سنت والجماعت دا عقیده وه چې الله کم ځان له ثابت کړي دي موږ به هم وله ثابتوو، بې د کیفیت تشبیح تمثیل تعطیل نه. وروسته خلک راووتل، معتزله و بعضې جهمین و، هغو د الله د صفاتو نه انکار وکړه، خو دا بې دلیله انکار دی. یا لکه بعضې
معتزله د میزان او د صراط نه انکار کوي چې تل د میزان او پر صراط نشته دی. چا د معراج نه انکار وکړ. یا لکه دا دی چې بعضې خلک د سلفو دا عقیده وه چې نکاح التحلیل چې دا یو ورځ دوله نکاح کوي، رسول الله علیه وسلم په محلل او محلل له دواړو باندې لعنت کړی دی او د اتفاقی د حدیث خبر رااله. خو بعضې اهل بدع رااله هغوی قول وکړه په جواز د نکاح التحلیل باندې. یا مثلا دی وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث چې په هغو باندې علماو کتابونه لیکلي دي، لکه رفع الیدین چې رکوع ته ځي، د رکوع نه اوچتېږي، د 2 رکعاتو نه دغه کېږي، امین بالجهر شو. دا هغه دغه دي چې په دې باندې احادیث دي او صریحي نصوص دي. او یو سړی وایي زه نه منم، لکه بعضې خلک هغوی وایي لکه زه نه منم دا زما جومات دی. نو عجیب خبره ده چې دی مکې له لاړ شي هلته یې مني، مدینه کې مني، بخاري کې مني، مشکات کې مني، مسلم کې مني، خو په جومات کې نه مني. نو د منکر حدیث خو څه ښکر خو نه وي. موږ یو که طرف الیدین کې او که نه کې، خو انکار مه کوه ته. او بعضې خلکو خو لا دې باندې فرمانونه هم صادر کړل چې دا به نه کوئ. ګوره موږ یو داسې فرمانونه باندې نه کېږي، دا د حدیثو نه وباسئ چې قصې خلاصه شي. خو دې اختلاف له هېڅ اعتبار نشته دی. دا مسایل دې کې بالکل دې کې اختلاف که څوک کوي نو دا د شریعت خلاف دی. دویم قسم هغه مسایل دي چې دې کې دلیل صحیحه صریحه دا نه دی راغلی، او مسله داسې چې روایت دی کې مثلا په 2 طریقې راغلي. څنګه؟ لکه د دې مسله چې مس المرأه ناقض الوضوء دی که نه، مس ذکر ناقض الوضوء دی که نه، دا اوس اختلافي مسله ده. یا قنوت بعد الرکوع دی که قبل الرکوع دی، یا سماع د موتا چې بعضې وایي چې مړي اوري او بعضې وایي نه اوري، یا مسله د رؤیت د الله چې الله نبی علیه السلام لیدلی او که نه. د عایشې رضی الله عنها او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په منځ کې دا مسله اختلافي وه. نو شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله وایي چې دې کې به انکار نشي کېدی، بلکې چې کم د دلیل د جهت نه دا مجموعة الفتاوه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه 30 جز او 8 صفحه کې لیکلي دي. اعلام الموقعین کې هم لیکلي دي شیخ الاسلام ابن قیم چې مفتی او قاضي به داسې کار نه کوي چې داسې مسایل او به دې کې به جګړې کوي. امام شوکانی هم لیکلي دي، او دکتور فضل الهی ظهیر دغه کتاب دی حکم الانکار په مسائل الخلاف. او مسله دا ده چې لا انکار په مسائل الخلاف دی کې به انکار نه کې، زد نه بکار نه له حسد نه. دا ورور محترم وي بعضی ځکه تصویری وي سړی مونږ کوي وای د دې څه حکم دی. شیخ ابن باز رحمت الله علیه دا مسله لیکلې ده چې به ضرورت به دغه ځای کې مونږ نه کې، او که مونږ دی وکړو نو مونږ ان شاء الله صحیح دی چې په خپل شرطونو دی کړی، ځکه ته خو د تصویر بندګی نه کې، البته مکروه دی ځکه د غزې د عبادت نه دی. دا ورور محترم وای که سړی ښځې ته وای که دا کار دی وکړه نو ته به په ما طلاق یې، نو وای د دې څه حکم دی؟ نو بعضې علما خو وایي چې دی کې یو طلاق رجعي واقع کیږي، خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي چې نه، دا تعلیقات چې دي دا ایمان دي، قسمونه دي. نو دا سړی به د دې کفاره ورکړي، د قسم 3 روژې به ونیسي، یا به 10 مسکینانو له ډوډۍ ورکړي، یا به له کپړې وکړي. دا ورور وایي موږ دلته سعودي کې وو، بعضې هندوان دي هغوی زموږ نه څه خیرات غواړي، وایي ولا 1 روپۍ نیمه ورکو، وایي دې کې خو به ګناهګار نه یو. دعوت ورته کوه، د دعوت په نیت یې ورکوه. نور محدثین ذکر کوي چې د یو کافر له د دعوت په نیت څه شی ورکولی ان شاء الله. هغه ښځه چې راغلې وه بیا چې له حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه دغه ورکړی و، د هغه خط ورکړی و، هغې له هم رسول الله علیه وسلم داسې د ملګرو نه سره اخیستي وو، هغې له یې ورکړي وو. او داسې ډېر واقعات احادیثو کې شته دی. دا ورور محترم وایي یو انسان داسې چې د یوه زنانه ده، وایي نیکه مؤمنه ده، او هغه چې مونځ باندې ودرېږي ستې مونځ یې هېرېږي او بیا ډېر وخت پیلي. نو که دا مونځ نه کوي نو څنګه به وي؟ نه مونځ به کوي. یو خو دا چې روغه یو عبادت کې ودرېږي، نو اهل علم وایي چې دا دم کوي چېرته، کیدای شي دا څه فیران جناتي یا بل داسې د شیطان څه اثري، او جبه ولنیسي او الله یې کلاو کي ولا، او دې ته مونځ نه دی معاف.
مسله دا ده چې فتقوا الله ما استطعتم، بس چې څونه وسی هغونه دي کوي، ځکه دا خو نه چاړی ده، ځکه بار خبرې به شي کولې او نه لیونی ده او نه بله ده، د خپل وس مناسب کوشش به کوي. دا بل رور محترم وي د فرضو او د واجبو منځ کې فرق شته او که نه. فقه حنفي کې دا فرق کړی دی چې فرض دې ته وایي چې ما ثبت بدلیل قطعي لا شبهة فيه، او واجب دې ته وایي چې ما ثبت بدلیل قطعي فيه شبهة. وایي فرضو کې شبهه نه وي او واجبو کې وي، خو بیا پسې وروسته وایي چې د حکم او د واجب او د فرضو یو دی، نو چې حکم یې یو شی بیا کې فرق څه شي. دا اصطلاح او دا فرقونه چې څوک کوي، فرض چې دی دا واجب دی، واجب چې دی دا فرض دی، دا کتاب و سنت کې دا فرق نشته دی. دا مرګره وای دا یو درود دی چې صلی الله علیک یا محمد انت نور من نور الله. وای دا درود څنګه دی؟ محمد رسول الله ته باندې د درود یو ته د الله د نور نه یو نور. دا خبره بالکل غلطه ده. رسول الله علیه السلام بشر دی، دا نور نه دی. قل انما انا بشر مثلکم، یا نبی دی خلکو ته وی چې زستاسب شان بشر یم، نور نه یم. سبحان الذي اسرا بعبده، ګور الله تعالی عبد ویلی دی، عبد شي نو دا بشری، دا نور نه. وانه لما قام عبد الله، حدیث ته بخاری کې راځي چې کان بشر من البشر. عائشه ابي وی رسول الله علیه السلام د انسانانو نه یو انسانو. دا چې بریلانو د خوش خلکو عقیده ده چې نبی رسول الله نور وو. او کوم روایت چې جامع النوادر لیکلی دي چې د رسول الله علیه السلام سورې نو دا روایت موضوع دي، دروغ دي، د ځان نه جوړ کړی دي. او بل دا چې د نبی علیہ السلام بشر و، داغي نور وېما او داغي سورې نو دا جامع خو بشر نه نور نه وې کنه، نو داغي غ سورې چیرته لاړ. د مرګري تاسو وهم خونته لګیدل دي. وای د ایجنټان د ایجنټي چې کوي، وای خلک دلته سعودي له یو ځای له بل ځای له مزدوري لراولي، وای دا خو روپۍ ګټي خوشاله، خو د دنه چې دا خځه او بچیل ته پاتې شون، په دې خو د ایجنټان ګناګار نه دي. نو دا خو په زور انده بوله په خو خطلې دي نه دي چې کنه، او نه کې هغه څه پړې چلے دي. البته که په زور بولی او ته چې بل لار دي نشته وښنم دی ګوره، نو به په ګناګار دی. خود سینه کوي دا چلته پیسې والی او به ته حساب وکي او دا سې کړي ته چیرې د ډالر نه څونه جوړیږي او د ریال نه څونه به ایجنټ ورڅ یېری نه. دغه خبره غلطه را سوچ را لیدلې ده. چا دا ورور محترم وي د درد د پاره دا چې بسم الله وبالحق انزلناه وبالحق نزل، دا قرآن او حدیث کې نشته دی. اصل یو چا یو تجربه به وي، نور قرآن شفا ده، دې کې شک نشته. خو خاص د دې تعین چې دا د غاښ د درد دی او دا ډوکې د درد دی. لکه قرطبي بازی کې لیکلي چې سالبي وایي چې د قرآن دا یو آیات چې دی لکل نبی مستقر وسوف تعلمون، وای دا د غاښ د درد دی. څوک یو وایي څوک بل وایي، نو اصل تجربه به وي. نور قرآن کې شفا ده، خو داسې تعین نشته چې دا بدسي وي او بس درې ځل به وي وسته به درد خشي او پلانې بشي. دا ورور محترم وي یو پلار دی هغه روپۍ ګټلې دي، به زامن ظلمین شو، مثلا 10 لک پلار ګټل دی او زامنو ته به سم کروڑونه جوړ کړ. آیا د زامنو ګټه کې د خويندو حصہ شته کنه؟ اصل دا د ورور دا ډیره لوی مسله ده. د پلار په مال کې د خويندو حصہ ده، د ورور مال کې مشته ده. خدا په هغه وخت کې شته دی چې کله د ورور بچی نه یا نور څه نه، نو به خويندې حصہ شیخ سه قرآن کې ذکر دی، او نور دغه خويندو به هغه حصہ کې ګټي چې کوم پلار ګټلې ده. د ورونو خپل ده او د خويندو خپل ده، تر دې چې زکات د ورور په خور کېږي او د خور په ورور کېږي. ورور محترم تاسو کوي د مهدی باره کې چې مهدی به څه وخت راځي او مهدی څوک دی. دا مسله ما مخکې ویلې ده، خو اوس به تاسو ته زه ووایم د مهدي راتګ دا په صحیح حدیثو باندې ثابت دی، او دا به په اخرنۍ زمانه کې راځي، کوم وخت کې چې دجال راوځي او د عیسی علیه السلام د راکوزېدو نه مخکې. او بعضې علما وایي چې د مسلمانانو خلیفه به مړ شي، نو مهدي به راوځي او خلک به ورسره بیعتونه شروع کړي، او دا به په 9 یا 9 کالو کې دا به ټول یو د عدل حکومت قایم کی. یو هغه مهدی دی چې روافض کم وي یا کم چې شیعګان وي، د هغې څه حقیقت نشته دی. او د دې مهدي باره کې دا دي چې دا به د نبی علیه السلام د کورنۍ نه د فاطمې په اولاد کې وي، نوم به محمدي او د پلار نوم به عبدالله، او دا ډیرو حدیثونو کې راغلی دي.
او یو روایت کې وسدي چې انها تملا الارض عدلا بعد ما ملئت جورا، زمکه به د عدل نه ډکوي وروسته د هغې نه چې دا د ظلم نه ډکه شوې ده. یعنی الله سبحانه وتعالی به د ده په وجه باندې الله به په ټوله ځمکه او په ټوله دنیا کې به رب العالمین یو عدل جوړ کړي او یو د انصاف دغه به جوړ کړي ذوالجلال والاکرام راولي. او مؤمنان چې دي دا به دې وخت کې بیا د دې بیعت کوي او په ده باندې به ایمان راوړي. او دې باب کې روایت شته دی د ابوهریره رضی الله عنه روایت دی کیف انتم اذا نزل بكم ابن مریم فیکم و امامکم منکم. بعض علما وایي دا مهدي دی. دارنګې ابو داود ترمیزی ابن ماجه بزار ابو یعلا موسلی هغې کې روایت راغلی دي د مهدي په باره کې چې دا به راځي او انشاءالله ډېر ښایسته ښایسته احکام دینی د نبی علیه السلام دا به نافظ کوي په امت باندې. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کې د دې څه علامې راغلي دي چې اجل الجبهه اوچت تندې به روخانه اقن الانف اوچته پوزه به یملأ الارض قسطا وعدلا. دا روایت دی ابو داود کې مشته دی. شیخ البانی صاحب حسن کړی دی. د علی رضی الله عنه روایت کې دی چې لو لم يبقى من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملؤوها عدلا كما ملئت جورا. سنن ابو داود کې شیخ البانی صاحب صحیح کړی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی کې لا تصحب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي. وای دنیا باغې پورې نه ختمیږي چې د عربو کې یو سړی زما د کورنۍ نه پیدا شي یواتي اسمه اسمي، زما او د هغې نوم به هم یو شاني، پلار نوم به هم یو شاني. سنن ترمیزي کې دا روایت دی. دا مرګره وای ما اوریدلی دي چې ډیر خوراک د په سړی کې غفلت پیدا کوي. وای دا خبره څنګه ده؟ دا د ډیرو سلفو نه نقل ده چې ډیرې خبرې کول او ډیر مخالطت او کېناستل او ډیر خندل او ډیر خوراک د انسان کې غفلت پیدا کوي. نو چې کله انسان کې غفلت پیدا کوي نو باید چې سړی به حد ډیر خوراک ونه کړي. اهل علم وای خوراک کوه چې څو دې تړه کېږي او بیا ته بس هم که چې تر څو دې ته زړه کېږي. ځکه دا ګېډه درې تقسیمه کا، درېیمه حصه خوراک کا، یوه حصه د اوبو کا، یوه حصه د هوا او د دې دپاره کا. او صحت د جسم دا په قلت د څه شي کې دی؟ د طعام کې دی. او صحت د روح دا په ځان بچ کولو د ګناهونو کې دی. دا ملګری وای چې یو سړی بل له قسم ورکي او په قرآن لاس کې دي چې زه به دا کار نه کوم او بیا یې وکړي، وایي د دې څه حکم دی؟ الله ته به توبه وباسي او د قسم کفاره به ورکي. ځکه قرآن د الله کلام دی او د رب العالمین په کلام باندې قسم کیږي. دا خبره غلطه ده چې د فقه کې ده چې په قرآن قسم نه کی. بالکل پې کیږي. دا یسمع کلام الله، دا د الله کلام دی او د رب العالمین کلام د الله صفت دی او د الله په صفاتو باندې قسم کیږي. دا مرګره وای د اپریشن د پاره نشه ورکول شریعت کې وای دې څه حکم دی؟ بعضی کارونه داسې دي چې هغه د ضرورت په بنا جایز دي، چې ضرورت نه وي دا ناجایز دي. که د چا داسې ایمان برابري لکه عروه ابن زبیر چې د هغه نه خپه کټ کوله او هغې د الله ذکر کوو او اصل یې نشه وانه غسته. وایي نشه مه راکوئ، خلکو ته شراب د باندې څکو بیا به له کټ کو. اطبا ورته ویلې، هغې ویل زه نه خوښوم چې داسې وخت ما باندې راشي، زه د الله د ذکر نه غافل یم. نو خپه یې وله په درې چړو باندې کټ کړه، لیکن ده د الله ذکر کوو. او بعضو خلک وایي چې مونځ یې کوو. او که چېرته یو سړی دغسې ایمان والا نه یو کمزوری، نو ضرورت په بنا باندې دا نشه ورکول دا جایز دي. لکه د خنزیر غوښه خوړل شریعت حرام کړې ده، لیکن الله وایي فمن اضطر چې څوک محتاج شو بیا مردار او د خنزیر غوښه هم شی خوړلی. دا بل وایي زنانه چې پردي مړي له ځي او د هغې مخ ګوري، وایي د دې شرعي څه حیثیت دی؟ شرعي حیثیت یې دا دی چې د زنانه پردي مړي له تګ دا هم ګناه ده، هلته پردی مړی کتل دا هم ګناه ده، او دا غرۍ جوړې کړي او دا ور رواني. دا ټول د اسلام او د شریعت خلاف کارونه دي. نه د رسول الله زمانه کې دا و، نه د صحابو، نه د تابعینو، نه د تابع تابعینو زمانه کې. او دا یو غلط رواج دی او غلط رسم دی او خلکو را ایستلی دی.
او د ښځې چې یو چاته په ژوند کتل حرام وي نو پس د مرګ نه په طریقې اولا باندې ورته حرام دي. دا ملګری وایي دا بعضې خلک دا یو روایت ذکر کوي چې یوه ښځه جهنم ته ځي د هغې په سر به 4 کسان ځي، پلار به ځي، ورور به ځي، خاوند به ځي او سخر به ځي او یا به بچي ځي. وایي دا روایت څنګه دی؟ د دې باره کې د علما لیکي چې د امام ابن جوزی رحمت الله علیه یو قول نقل کړی دی چې امام ابن جوزی وایي چې اذا رأیت الحدیث يناقض المعقول او المنقول او يناقض الاصول العامه، کله چې یو حدیث دی واورید چې هغه د عقل او د نقل او د عام اصولونو خلاف وو فعلم انه موضوع، دی باندې پوه شو چې دا موضوع دی د ځان نه چا دروغ جوړ کړی دي. نو دا حدیث د قرآن د اصولونو خلاف دی چې ولا تزر وازره وزر اخرى او یو د بل باندې الله د سینې ول نه کوي. الله دې پینیسی چې تاوله ګناه ته دعوت ورکړي او ګناه دې پې کړي نو ستا مو صحیح صده او د هغه هم پکې حصه ده. نور دا روایت نه دی، داسې د ځان نه چا دروغ جوړ کړي دي. دا ملګری وایي موسی علیه السلام وایي دلته یو مولوي صاحب یوه خبره کوله چې موسی علیه السلام ته الله رب العالمین ته وویلې چې ای الله که ستا د پاسه بل خدای وی نو تا به ترې څه غوښتلی؟ نو وایي موسی علیه السلام ورته وویلې چې ما به ترې ستا محبت او به غوښتلی. داسې دا مولا هم دروغجن دی او دا خبره هم دروغجنه کړې ده او د بعضو خبرو بالکل تذکره هم نه وي په کاره او داسې د ملاحده او د بیکارو خلکو کارونه دي. یا الله که ستا په سر بل اله وي او بل دا نه الله ویلي او نه رسول الله ویلي دي، دا دې ملا سې ځان نه څه د تصوف دروغ جوړ کړي دي. دا ملګری وایي کرکټ کول څنګه دي او بالونه کول؟ ګوره دوه خبرې دي دې باندې ځان پوه کړي. اکثر خلک پوه نه شي، بیا هغه موږ یو شان ویلې هغه بل څه وایي. یو ریاضه کول ده، ریاضه ده ورزش کې یا په بال وکړي یا په کرکټ وکړي یا په بل وکړي، یاره ان شاء الله دې کې به څه حرج نه وي ځکه دې کې انسان تکړه کیږي او انسان جهاد او نور د دین کارونو ته مضبوطیږي. یو دا دی چې ماته چا وویل خپله خو راته داسې بې ضبط معلومات نشته، وایي په دې کرکټونو په دې باندې وایي په عالمي سطحه جواري کیږي او بل دا دی چې نور فتنې او فسادات هم دي پکې. نو که چېرته پکې یا جواري کیږي او یا داسې لکه د خلکو چې له بیخي زور ورکړی دی چې بس شپه ورځ ورته ناست دي نو دې کې وخت ضایع کیږي. دې له دونه وخت نه په کار ورکول او نه دې مجالسو کې څه ډېر شرکت پکاري. عوام لا څه کوي چې مولین په دې شي کې ډېر ګډ وډ خفه به ناست دي لکه ولې لکه جمعتونو کې دوا وکړي د پلاني ملک او د پلاني میر کرکټ دی چې وی ګټي پلانې تا ته پکې څه پیدا رسیږي نه، ستا دین ته پکې څه پیدا رسیږي نه، د الله او رسول قانون ته پکې رسیږي نه. پرېږده دا دنیا په ورځ خلک دي څه به کوي، ته خپل دین څه کار ولره. دا ورور وایي زمونږ د دې دیر علاقه کې د فرانس والا دي او هغې وایي څه کار کوي کوڅې جوړوي، خلکو ته وایي تاسې کار وکړئ موږ به له پیسې درکو. وایي بعضې خلک وایي چې دا حرام دی او بعضې خلک وایي چې دا حلال دی. دا خو دنیا امور دي او که یو کافر هم یم د هغې نه ته چې یو تحفه له درکوي شی اغستی. باب قبول هدای المشرکین رسول الله علیه وسلم د کافرو تحفې او ډالۍ دا قبول کړی وي نو بالکل یې شی اغستی. انشاءالله دې کې به د حرمت دغه نه وي تر څو چې ستاسې دین ته ضرر نه رسوي. دا ورور محترم وایي د سرو زرو نصاب څه دی؟ کم څه کم چې هغه 85 ګرامه وي، دا دی تقریبا 85 ګرامه دا د دې نصاب دی چې دې نه په باندې 2 تولې یا 1.5 تولې جوړیږي. دا ورور وایي موږ د بجلی هیټر اغستی دی او بل به ډېر راته بیا هم څه پیسې ورکړي نو اوس بل کم راځي. مقصد دا رشوت هم ورکه او فغلا باندې راپسې بل کم راچوي. دا ورور حرام دی، دا کار مه کوئ. خیر دی د بجلی هیټر دی نه که نه لرګو باندې دی او لرګي دې هم نه سړي د یخني هم وشي خو چې اخرت یې خراب نه شي ځکه دا د ټول کلي نه او د علاقې نه غلا ده. دا هلته میټر لګولی دی او دا به د نورو ټولو باندې تقسیموي بیا نو دا کار مه کوئ، دا ښه کار نه دی. مؤمنانو ته هم ضرر دی او د مؤمنانو نه غلا ده، دا د حکومت نه هم غلا نه ده چې تاسې ووایئ دا هلته میټر لګولی او په دې ټولو بیا را دغه کوي رالیږي. دا ملګری وایي مدرک د رکوع مدرک د رکعت دی که نه دی؟ دا خبره خو موږ بار بار کړې ده چې د چا نظر دی چې مدرک الرکوع مدرک الرکعه نه دی
نو بس هغه دا رکعاتو کې او کده چا نظر دی چې مدرک د رکوع مدرک د رکعات دی لکه دا اوسه پورې زمنګ نظر دی نو ان شاء الله دا مدرک الرکعه دی ا دې باندې دلایل او لانجه او ډیر وګد بس دا اکثر دا مسله دی له دې سومینز کې اختلافي ده دې باندې بحثونه مکوي او ما دې باندې لانجه کوي تحفه الاحوزی وګوره د عبدالرحمن مبارک پوری او د نور علماء کتابونه وګوره د موضوع کې ان شاء الله ذهن به اخلاص شي په دې باندې دا ورو چې د قسم روجي او دا نیسی نو دې کې پر لا پسېواله وای دا څنګه ده تتابع دې کې څنګه ده د جمهور علماء بلکې د حنابلة او د اکثر قول دا دی چې دا تتابع په کار ده او دا امام ابن قدامه صاحب المغنی کې د غنو تابعین نه لکه ابراهیم نخعی ثوری او د اسحاق ابن راهوی او صحابو کې علي رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود د ټولو نه نقل کړی دي چې دا لازم ده چې